د تبلیغ ګټ په چمن کې دا جلادات په نامه یو سړی دی شیخ دی اوس یوه لور یې رانه د پاتې چې لنګوټانه ده تړلې یوه لور مې پرېږدي تبلیغیان کراله بسترې په دا سړک وګرځوي دا زموږ د علماو فتوا ده که ځان ته حنفي وایې ځان ته دیوبندي وایې ځان ته مذهبي وایې تبلیغیان مه پرېږدي تبلیغیان پسې واخلي بسترې ور وغورځوي دا جاهلان د بلې خوا روزل سوي خلک دي که تبلیغیان دي که وهابیان دي که پنجپیریان دي که سلفیان دي که بریلویان دي د دې ټولو موږ مقابله کوو قندهار کې وهابیان شته په ټول افغانستان کې شته هو د مذهب په نامه دي مدرسې هم د وهابیانو شته په دغه کندهار کې د وهابیانو مدرسې پر دروازه ابو حنیفه صاحب لیکلي مدرسه د سلفیان مدرسه د وهابیان پر دروازه امام اعظم ابو حنیفه صاحب لیکلي ولی که د مدرسې پر دروازه ابن تیمیه ولیکي بیا څوک نه ورځي که محمد ابن عبدالوهاب نجدي پر دروازه ولیکي بیا څوک نه ورځي که شوکاني ولیکي بیا څوک نه ورځي ابن باز البانی چې د اوس عصر ګمراهان دي د وهابیانو که د دې نومان ولیکي هېڅوک مدرسې ته بچی نه ورولي نو پر دروازه ابو حنیفه لیکلی امام اعظم لیکلی او مدرسه د سلفیانو ده قندهار د وهابیانو ډک دی موږ پوهېږو چې دا د کفارو خلق دی نو د دې مقابله به کوو هره ګمراه ډله چې زموږ د مذهب په خلاف وي موږ یې مقابلې ته تیار یو موږ ردونه پر کوو دا د ټولو علماو مسلک دی موږ به مقابله کوو د ټولو مؤمنانو دا مسلک دی چې د دې کسانو مقابله به کوي